السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مشئ په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. زابل ولایت کې دولتي ځواکونو قلات او شمزو ولسوالۍ کې 8 تنه ملکیان په وینو ولمبول. مکمل راپور به زموږ همکار زلمی خالد راکړي. راپورونه وایي چې د زابل مرکز قلات او شملزو ولسوالۍ کې د 2 جلا پیښو پر مهال چې د ډیسي توپونو له ډزو او یوې ناچاودې مرمۍ د چاودنې له امله رامنځته شوې ګڼ شمېر ملکي وګړي یې شهیدان او ټپیان کړي دي. خبر زیاتوي وړمه شپه د زابل ولایت مرکز قلات اړوند د زوزګري سیمه کې د ملي اردو اړوند د یوې پوستي عسکرو پر کلي د ډیسي توپونو برید کړی دی. سیمه ییزې سرچینې وایي چې پر کلي کې د یاد توپ د مرمۍ د لګېدو له امله 15 تنه کلیوال ټپیان شوي دي چې د ځینو یې حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. له همدې ولایت نه په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د شملزو ولسوالۍ اړوند د بابړو په کلي کې د ملي اردو عسکرو له لوري راغورځول شوي د هوان ناچاوده مرمۍ پرون ورځ د کلي ماشومانو ته په لاس ورغلې او د لوبو پر مهال پرې چاودل شوې ده. ویل کېږي پیښه کې 3 تنه ماشومان ځای پر ځای شهیدان شوي دي. طالبانو دواړې پیښې جنایت بللې، خو سیمه ییزو دولتي چارواکو یې په هکله څه نه دي ویلي. دا پیښه داسې مهال رامنځته کېږي چې د کابل حکومت د ملي امنیت شورا یو ځل بیا پر طالبانو تور لګولی چې ګواکې تېره اونۍ یې په خپلو بریدونو کې ملکي وګړو ته د سر او مال زیانونه ور اړولي دي، خو د هیڅ کومې پیښې شواهد یې رسما نه دي په ډاګه کړي. زلمی خالد د خپلواک